پکتیا پر درنو کارونو بوخت ماشومان د زده کړو زمینه د راته برابره شي. هیواد کې د بېوزلۍ او وزګارتیا کچه لوړېدو سره هممهاله پکتیا کې سلګونه ماشومانو د اقتصادي ستونزو له امله خپل زده کړې پریښي او درنو کارونو ته یې مخه کړې ده. عادل او ذبیح الله چې لا ماشومان دي ګردیز ښار کې د موټرو په یو ورکشاپ کې کار کوي. دوی سلام وطندار ته وویل که څه هم نشي کولی درانه کارونه وکړي خو بیا هم اړ دي چې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. یاد ماشومان له مسؤلانو غواړي چې د کورنیو اقتصادي ستونزې یې حل او د زده کړو زمینه ورته برابره کړي. په ورته مهال د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد رحیم نصرت وایي که څه هم تر اوسه یې په درنو کارونو د بوختو ماشومانو لپاره کوم عملي ګام نه دی پورته کړی، خو زیاتوي چې راتلونکي کې هڅه کوي څو د دوی ستونزې حل او د زده کړو زمینه ورته برابره کړي.